بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. وبعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. صدق الله العلي العظيم. تیر درس کې موږ او تاسو د دیموکراسۍ په تاریخي پس منظر باندې او د دیموکراسۍ د پیژندلو په اهمیت باندې چې دیموکراسۍ پیژندنه څومره اهمه ده په دې باندې موږ او تاسو بحث وکوي. دیموکراسي څنګه په اروپایي او امریکایي نړۍ کې منځته راغله، علت یې څه او د دیموکراسۍ تاریخي پس منظر چې د منحرف مسیحیت په نتیجه کې اروپایانو د دین او د خپلو شاهي نظامونو په مقابل کې پاسونه او قیام وکوي او په نتیجه کې داسې فیصله کول چې اخیرنۍ پاف دی د اخیرنۍ حاکم په کلمو باندې راځوړند کړل شي او بیا دی د دیموکراسۍ د بیا د دین او د شاهي نظام هیڅ یو سرک ونه ویني. پر دین او هر هغه څه چې د معنویت او روحانیت سره تړاو لره دومره بې اعتماده وه چې هر څه ته د شک په نظر کتل. بالاخره دوی داسې یو نظام، داسې یو قانون د ځان لپاره غوره کوي چې هغوی ورته ویل کېدل دیموکراسي، یعنی هر څه دې د ولس په خوښه وي، څه چې ولس وایي د خلکو حکومت د خلکو لخوا د خلکو لپاره. داسې یو نظام یې جوړ کوي چې په هغوی کې دې حق د فیصلو، حق د حکم خلکو ته وي، د خلکو رایه، د خلکو خوشي، څه چې خلکو جایز ګڼل هغه جایز، څه چې د خلکو ناخوښ و هغه ناجایز، حلال او حرام، د جایز او د ناجایز، د روا او د ناروا، د حق او د باطل مصدر او منبع د احکامو هغه د خلکو نظریات او د خلکو خوشي وي یا په هغوی کې دغه شان و. نن راځو په دې باندې موږ او تاسې بحث کوو چې د دیموکراسۍ دوه مهم بنسټونه چې هغوی د ولس حاکمیت یا د اعلی سیادت دی، دا په څو مراحلو باندې دا تقسیمیږي. تقریبا دا په شپږو مراحلو باندې تقسیمیږي. یوه مرحله یې تیر شول چې تیر درس کې مو ویل، یوه مرحله یې نننۍ ده او یوه مرحله یې راتلونکې ده. نننۍ مرحله کې یو خو په دې باندې بحث کوو چې د دیموکراسۍ هغه مهم بنسټونه چې د هغوی څخه یو د ولس حاکمیت دی او دویم بنسټ په هغوی کې د حقوقو او ازادي ده، د دین او عقیدې ازادي په هغوی کې ده، په هغوی کې د مال ازادي، په هغوی کې د کاروبار ازادي، په هغوی کې د اوسېدلو ازادي، په هغوی کې فردي یا انفرادي یا چې دوی ورته شخصي ازادي وایي، لیبرالیزم، دا ټول په دې کې نغښتي دي. نن په دې باندې بحث کوو چې هغوی وپېژنو او بل دا چې باید ووایو دیموکراسي په خپله د ډیرو کفرونو یو مجموعه ده. یعنی مثلا لیبرالیزم ځان ته یو کفري نظریه ده، سیکولریزم ځان ته یو ملحده نظریه ده، کپټالیزم ځان ته په اقتصاد کې کفري نظریه ده، او صهیونیزم ځان ته کفري نظریه ده، کمونیزم ځان ته کفري نظریه ده، نیشنلیزم ځان ته کفري نظریه ده. دا په خپله بیا ټوله په دیموکراسۍ کې ننغښتي دي. ځینې مثلا په فردي ازادي یا شخصي ازادي کې ټوله دا په لیبرالیزم باندې ولاړ دی. د کاروبار په ازادي کې یا په اقتصادي ازادي کې الته هغه نظریه ټوله په کپټالیزم باندې ولاړه ده. عقیدوي ازادي د دوی د ټوله په څه شي ولاړه ده؟ په کمونیزم ولاړه ده او یا هم په سیکولریزم باندې ولاړه ده. نو دا ویلای شو چې دیموکراسي په خپل ځان کې د ډیرو کفرونو مجموعه ده. هغه ټول کفرونه چې بیلابیل دي، لیرې دي، اسما مختلف دي، خو دا په خپله دلته په دیموکراسۍ کې ننغښتي دي، دا په خپله په دیموکراسۍ کې داخل دي. هره ماده یې بیل کفر دی، هره ماده یې بیله نظریه ده. هغه که موږ او تاسې که په جلا شکل باندې لیبرالیزم موږ او تاسې تعریف کو، اوس لیبرالیزم خپل ځان ته ډېر اوږد تعریف لري، خو صحیح خبره ده دلته که د دیموکراسۍ د شخصي ازادي تعریف وکړو
پوه وسو چې دا په خپله په لیبرالیزم باندې ولاړ دي. که عقیدوي ازادي د ډیموکراسۍ موږ او تاسې وګورو هغه بیا په خپله په دې باندې پوه سو چې دا په څه شي باندې ولاړ دي؟ په سیکولریزم ولاړ دی. دلته د ډیموکراسۍ دوه مهم بنسټونه دي. یو بنسټ په هغوی کې د ولس حاکمیت دی یا اعلی سیادت چې فیصلې به هم ولس کوي، رای به هم د ولس وي. اکثریت د کفر اکثریت چې معیار د حق دی ګڼل دی، لوی کفر دا هم په دې کې داخل دی. او دویم بنسټ د ډیموکراسۍ چې دی هغه حقوق او ازادي دی. په هغه دویم بنسټ کې د ډیموکراسۍ د عقیدوي ازادي، فردي ازادي، د اقتصاد ازادي، د اوسېدلو ازادي، د مسکن ازادي، د ټولو په دویم کې دي. راځو دې ته چې د اول بنسټ د ډیموکراسۍ چې د ولس حاکمیت دی دا وپېژنو. په دې معنا چې د سیادت یا د اعلی حاکمیت حق دا د ولس دی. ولس چې څوک د ځان لپاره د حاکم په حیث ټاکي هماغه به حاکم وي، پرته له دې چې دې ته دې وکتل سي چې هغه کې د حاکمیت لپاره صلاحیت شتون لري او کنه، هغه د دې قابل دی کنه. اوس ګوره دغه د فیصلو حق ورکول، د حلال او حرام معلومول دا د ولس واک شو. د اسلام له نظره یو مشر ټاکل، حاکم ټاکل، هغه خپل شرایط لري، خپل ځانګړتیاوې لري. هغه ته په کتلو سره به څوک ټاکل کیږي چې څوک یې ټاکي هغه هم معلوم دی، هغه هم مشروط دی. داسې نه دي چې هر سړی دې راځي او چا په ټاکنو کې خپله رایه ورکوي. کافر دې هم ورکوي، مسلمان دې هم ورکوي، عاقل دې هم ورکوي، بې عقل دې هم ورکوي، شرابي او زاني او لوطي او یو ښه متقي سړی دا ټول دې په یوه تاله کې اچول کېږي. نه، اسلام داسې نه وایي. خو ډیموکراسۍ دا حق په ډیموکراسۍ کې په همدې شکل باندې دی. همدارنګه په دویمه خبره په دې کې ولس د ځان لپاره د حاکمیت نوعیت ټاکي. څنګه حاکمیت باید، څنګه نظام، څنګه قانون په دې باندې باید تطبیق کړی شي. دې ته به نه کتل کېږي چې د نظام دغه نوعیت د الله جل جلاله په دین کې روا دي او که ناروا دي. دا له دین سره تعلق لري که نه. هغه نوع، هغه شکل د نظام هغه به ولس په خپله ټاکي. دغه د ولس په خوښه ده. په دې ټولو کې بیا د حق شی چې دی اکثریت دی. معیار د دې څه دی؟ مثلا کوم نوعیت د نظام چې ولس ټاکي، 15 یو ټاکي، 15 بل ټاکي، دا په دې کې حق څه دی؟ حق په دې کې هغه دی چې اکثریت چې ډیرو، هر طرف چې ډیرو، بس هغه حق دی. اکثریت که پر هر څه فیصله وکړه هغه حق دی. اکثریت کول چې دین نه منو نه منو، اکثریت کول چې دا کافر دی و ټاکل شي، و دې ټاکل شي. ځکه د معیار د حق په اکثریت باندې دی. ولس به د خپل هر ډول معاملاتو قضایاو لپاره تشریع او قانون په خپله جوړوي. په دغه قانون جوړونه کې به دې ته نه کتل کېږي چې دغه قانون د الله تعالی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لارښوونو مطابق دی او که مخالف دی. نه، دې ته هیڅ اعتبار نشته. د قانون جوړونې لپاره به د اکثریت رایه معیار ګڼل کېږي. اکثریت چې څه غواړي هغه به حق وي، اکثریت چې د څه مخالفت وي هغه به نه حق او باطل بدل کېږي. معیار د حق به په دې کې څه شي وي؟ اکثریت به وي. په خلاصه ډول یا په مختصر ډول به ووایو چې د ډیموکراسۍ د اول بنسټ معنا اکثریت ته د الوهیت حیثیت او مرتبه ورکول دي. اکثریت په الهیت باندې نیول دي. اکثریت په ډیموکراسۍ کې د حاکمیت او تشریع له حیثیته د اله ځای او مقام لري. اکثریت که څه وغواړي چې نارینه دي له بل نارینه سره نکاح وکړي، نو په ډیموکراسۍ کې دا یو روا کار دی چې په اوسني عصر کې دغه په ډیرو هیوادونو کې دا کار هم دا اوس د څه شي په نوم باندې روان دی؟ نه، دا چې نارینه دي د نارینه سره واده کوي، زنانه دي د زنانې سره، یو نارینه دي د یو زناور سره د واده په نوم باندې جنسي اړیکې نیسي. څه شی ورته ویل کېږي؟ هم جنس بازي ورته ویل کېږي. دا ځکه د ډیموکراسۍ اکثریت په دې فیصله کړې ده. په پارلمان کې د دې دا قانون په اکثریت د رایو تصویب شوی دی، نو ځکه مخالفت یې څوک نشي کولی. اکثریت ځکه د الله ځای لري، ځکه د الله مرتبه او مقام ورکول کېږي چې د الله احکام د اکثریت په فیصله باندې له منځه ځي. الله چې وایي داسې وکړه، که اکثریت ول نه دا بیا نه کوي، نو دا ځکه دی د اکثریت مرتبه، اکثریت ته د چی شي مرتبه ورکړې ده؟ د الله مرتبه ورکړې ده. نو او په ځینې هیوادونو کې موږ او تاسو ویل چې دغه لړۍ اوس هم جریان لري سته، او په ځینې هیوادونو کې به د اروپا لکه مثلا برطانیه
او د انګلند چورته ویل کیږي. که د دې کار د جواز لپاره قوانین هم تصویب سي او عمل ور باندې کیږي، هلته یو نارینه له بل نارینه سره یا یو ښځه له بلې ښځې سره په دې کار توافق کوي او په محکمه کې قاضي په مخ کې رسما د هغوی ترمنځ نکاح تړل کیږي، دا ځکه چې د هغوی اکثریت دغه کار تایید کړی دی. دارنګه که د دیموکراسۍ په نظام کې اکثریت وغواړي چې سود، قمار، شراب، ناروا دا دې جایز وي، هغه جایز ګڼل کیږي، هیڅ مشکل نشته. په دیموکراسۍ کې خلک د عقل یا دیانتداري، علم، تجربه په لحاظ نه تړل کیږي، بلکې هلته یوازې سرونه شمیرل کیږي. د خلکو ځانګړتیاوې، د خلکو علم، د خلکو دیانت او عقل او تجربه دې ته هیڅ اعتبار نشته، بلکې هلته سرونه شمیرل کیږي. هغه دې ته به اعتبار نه ورکوي چې په دې سر کې ماغزه دی او کبوس دی، دې ته اعتبار نشته، سر حسابل کیږي. په دیموکراسۍ کې که د کوم قانون او یا کومې نظریې د رد او یا د تایید دپاره یوې خواته 50 پوهان، پروفیسران، متخصصین، د تجربې او عقل خاوندان، د علم خاوندان ولاړ وه، خو بلې خواته یو 50 کسه ناپوهان، بې تجربې خلک، احمق خلک، او بیا هم په دې خاطر د همدغو ناپوه خلکو رایې ته ترجیح ورکول کیږي. یوازې له دې امله به هغه رایه د یو 50 کسانو معتبره ګڼل کیږي چې په هغو کې یو احمق زیات دی. 50 احمقان خو دغه 50 پوهانو سره برابر دي، خو یو احمق ورباندې زیات دی. د دې یو کس د زیاتو په وجه دغه 50 کسانو پوهه، تخصص، تجربه، علمونه، دیانتونه هغوی له منځه ځي د یو احمق په وجود چې د 50 احمقانو سره یو ځای سوی دی. دا د دیموکراسۍ اول بنسټ یا اعلی سیادت یا هغه سلطه چې په سبب یې دی و اکثریت ته د الله او د رب مرتبه ورکوي، او د اکثریت په وجه بیا دی فیصلې د حق او د باطل معلوموي، هغه معیار د حق دی. دویم بنسټ په دې کې د حقوقو د ازادۍ دی، یعنی د دیموکراسۍ دوهم بنسټ د حقوقو او ازادیو بنسټ دی. دغه حقوق او ازادي په حقیقت کې د دیموکراسۍ نه نظریه او فلسفه حاصل او ثمره ده. په نظام کې چې دغه حقوق او ازادي خلکو ته حاصل نه وي، هغه نظام په اصل کې دیموکراتیک نظام نه ګڼل کیږي. دغه حقوق که په کوم نظام کې نه و، هغه نظام دیموکرات نه دی. اوس خلک وایي چې افغانستان دیموکراسي بیله ده او د اروپا او امریکا او د نورې دنیا دیموکراسي بیله ده. ولې بیله ده؟ ځکه د افغانان دي، نو دیموکراسي خو به یوه دیموکراسي وي، کې افغانان منی هم باغ وي او کې اروپایان منی هم باغ وي. خو دا چې دا ټولنه اسلامي ده، دا ټولنه دیني ریښې لري، دا عقیدوي ریښې لري، ځکه نو دلته هغه څه ده چې په یو قدم باندې نشي کېدلی. اروپایانو کې د دیموکراسۍ 3 سلیزې کېږي، خو افغانستان کې د دیموکراسۍ 10 کاله او 12-15 کاله کېږي. خود به په دې کې فرق موجود وي، خود به دا فرق سره لري. نو دلته خو هغه څه منځته نشي راکلی، کوم څه چې په اروپا کې موجود دي داسې په یک دم خو نشي راکلی. ورو به دلته خلک ورسره بلتیږي، ورو به د خلکو عواطف او احساسات د دیموکراسۍ په مقابل خلک کنټرولوي. په احساسات به د دیموکراسۍ د ازادۍ اوبه وراچوي تر څو احساسات یې ساړه سي، کنټرول سي. دلته خو هغه څه اقدام داسې نشي کېدی څنګه چې اروپا کې موجود دي، څنګه چې غرب کې موجود دي، څنګه چې امریکا کې موجود دي. خو دیموکراسي په حقیقت کې افغانستان کې د هم هغه دیموکراسي ده، کلته ده هم. ولې دا خپله د دیموکراسي اصول دي. که دغه شان په دیموکراسي کې موجود نه وي، د دیموکراسۍ د نظریې او فلسفې حاصل او ثمره دا ده په هر نظام کې چې دغه حقوق او ازادي خلکو ته حاصل نه وي، هغه نظام دیموکرات نه دی. نو که د افغانستان موجوده د اشغالګرو په مټ جوړ شوی اداره او نظام دیموکراته وي، بیا به دغه ټوله شان پکښې کې وي. او که دیموکراته نه وي، نو بیا دی ولې وایي چې موږ تر هر څه مهم 18 بیل و د دې یو دغه ده چې موږ په دې 18 شانو باندې چې هغه اساسي حقوق په هغو کې محفوظ دي، یا هغه لاسته راوړنې چې دي د امریکایانو په مټ دلته پلي کړي دي، تپلي دي، دا موږ ته مهمې دي. بیا دی د دې څه دفاع ولې کوي؟ دی ولې وایي چې موږ دلته د مساواتو نظریه راوړله، دلته د افغانانو بشپړ مساوي حقوقو ته موږ ژمنتیا لرو، یا باید موږ په هېڅ قیمت دا د لاسه ورنکړو. دا دیموکراسي ده، هماغه دیموکراسي چلته هېڅ فرق یې نشته. ورو به دی د هغوی
په قدم باندې قدم ایږدي، که جهاد نه وای، که مقاومت نه وای، که مجاهدین نه وای، که مبارزه نه وای د دې په وړاندې، نن به دلته افغانان په همهغه شکل باندې وای، په کوم شکل چې په اروپا کې دي، په کوم شکل چې امریکایان دي هم هغه شانتې به دغه افغانان هم وای. خو که بیا هم دغه لړۍ دوام وکوي، که بیا هم دلته د دې په مقابل جهاد و مقاومت ضعیفه سي، کمزورې سي، بعیده نه ده چې افغانان دې خدای مه کړه هغه حال تر وګرځي څنګه چې امریکایان دي، څنګه چې اروپایان دي، څنګه چې نوره کفري نړۍ ده. راځو دې ته چې د دین او عقیدې ازادي څه معنا په ډیموکراسۍ کې. موږ مخکې وویل چې دغه د دین او د عقیدې ازادي دا مستقل په خپله د سیکولریزم عقیده او نظریه ده. د ازادیو او د حقوقو په لړ کې اول په ډیموکراسۍ کې د دین د انتخاب او د عقیدې ازادي ده. په ډیموکراسۍ کې هر انسان ته دا حق ورکول کیږي چې هر وخت وغواړي د ځان لپاره په خپله خوښه نه وي دین انتخاب کړي، نو انتخابولی هیڅ مشکل ډیموکراسي او نظام او حکومت ته د سره نه لري.